په بني اسرائیلو کې امام طبراني مجمع الزوائد نقل کړې ده چې په بني اسرائیلو کې یو سړی مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ملایکې ورته قبر ته رالې او ورته ویل چې تا موږ 100 ګزاره وهو. نو هغې ویل زه خو یو ډېر نیک سړی یم ما ولې وهئ؟ ملایکو ورته وفرمیل چې تا که نیکي دې کړې ده نو ګناهګار م یې، خو د دې ګناهونو مقابله کې د خپله نیکي پیش که. نو دی لګیا شو منځونه او روجي او زکاتونه او حجونه او جهادونه او عمرې دی ټول ورته پیش کړي چې الله دا عمل مې کړی، دا عمل مې کړی، دا عمل مې کړی دی. دې کې عزتمندو یو ګزار پاتې شو د ملایکو 99 معاف شو. ملایکو ورته وفرمیل چې یو ګزار به دې وهو. د سړي سره د عابد سره د بني اسرائیلو مسلمان سره اعمال ټول ختم شو. بس لا جواب شو. ملایکې چې ګروز اوچت که او ګزار یې ورله ورکو، وایي دا قبر د اور داسې شو لکه هغه د اور سکروټه چې یو ټس وکړي او دا سپرغۍ وشیندي داسې اور وګرځېدو دا قبر. او اویا لاسه یعنی اویا باعه دا سړی د ځمکه کې ننوتلو، ذره ذره ټوکړي ټوکړي. د الله ملایکې دي نو داسې وهلم کوي. دا غرونه د الله میخونه دي نو هغه سټکونه به یې څومره چې هغه یې ملایکو له ورکړي دي او په قبر کې دي وهي ګروزونه. نو عزتمندو چې بیرته یې راجوړ که ورته وایي قم باذن الله، روح پکې راغی. ولې م ووهلم؟ وایي یو ورځ ته په یو لار باندې تېرېدې، په یو مظلوم باندې ظلم کېدو او تا کولی شو چې هغه ظالم منع کړي او دا مظلوم تی بچ کړي، خو تا سرښکته کړي چې خپل کار به کړي او لاړې. الله رب العالمین درته دغه یو ګزار د دغې په وجه باندې مقرر کړی دی. محمد بن احمد بن عثمان الذهبي رحمه الله فرمایي وایي دا حال د هغه چا دی چې په یو لار باندې تېرېدو په مظلوم ظلم کېدو دفاع یې ونه کړله، څه به وي حال د هغه مسلمان چې مظلوم دې سملولی دی وهیه. او حدیث د رسول الله دی چې په کم مجلس کې او په کم ځای کې په یو مظلوم ظلم کېږي، ولو که هغه وهل دي، که هغه کنځلې کول دي، هره خبره کول دي. ځکه آینده جمعو کې به انشاءالله د دې بیا وضاحت کوو چې دا کنځلې دا ظلم دی، وهل ظلم دی. چې کله په یو مجلس کې په یو مظلوم باندې ظلم کېدو او هغه مجلس کې څومره خلک ولاړي، رسول الله فرمیلي په دې ټولو باندې د الله غضب وریږي او د الله رحمت د هغه مجلس نه اوچت شي. ظلم مه کوئ وروڼو ښه، په هیڅ چا ظلم مه کوئ. مې په خپله ښځه کوئ، مې په اولاد کوئ، مې په بل مسلمان باندې کوئ. هر مسلمان ته حدیث د رسول الله د عاجزي وکړه، الله به دې اوچت کړي، ترقي به الله درکړي، په ورځ د قیامت په عزتمند شي. او که تکبر دې وکړه او دا خپل ایمان او دین او علم او جهاد دې په چا باندې خرڅ کړه، نو الله به دې ښکته کړي، ذلیله به دې کړي. ته په دې څه پوهېږي چې ته جنت ته روان یې او که هغه سړی جنت ته روان دی چې په چا دې ظلم وکړو.